داسې څلور رکعات سنت چې هغه سړی په وخت ادا کی دا د تهجد ثواب الله سبحانه وتعالی ورکوي. ګوره تهجد څومره غټ فضیلت لري. دا الله سبحانه وتعالی د لوري د هغه انسان د پاره یو لوی پیرزوینه ده چې هغه ته د تهجد توفیق ورکړی. دا د الله د قربت او د نږدېوالي غټه ذریعه ده. اکثر انبیا بلکې ټولو انبیاو د تهجد اهتمام کوي. دا عبادت نه پرېښوي. دا ډېر بهترین عبادت. خو په ورځ کې هم که سړی دغه څلور رکعاته سنت وکړي الله پاک جل جلاله د تهجد د نوافلو ثواب ورکوي. د حضرت عبدالرحمن بن عبدالله څخه روایت دی. دی فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه ته ورغلم، دی پر لمانځه باندې ولاړو. ما ورته وویل چې دا کوم لمونځ ته کوې؟ د ماپښین وخت و. حضرت عمر رضی الله عنه پر لمانځه باندې ولاړو. ما ورته دا ته کوم لمونځ کوې؟ حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دغه لمونځ د تهجد رنګ ثواب لري او که سړی وکړي الله هغه رنګ ثواب ورکوي. حضرت اسود او حضرت مسروق وایي چې عبدالله او فرمایل چې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل که چیرې سړی د ماپښین د لمانځه د څلور رکعاتو فرض مخکې څلور رکعاته سنت دا په ښه توګه ادا کړي، پر وخت یې ادا کړي، دغه څلور رکعاته سنت چې کوم دي دا د ورځې د ټولو لمنځو څخه د فرض ما سوا د هغه څه افضل دی. په ورځ کې چې سړی څونه نوافل کوي یا څونه سنت کوي دغه څلور رکعاته سنت دا د هغه د ټولو افضل دی. او دغه څلور رکعاته سنت چې کوم دي الله پاک جل جلاله د تهجد ثواب ورکوي. بعض کسان خو په کس ناوخته اودس کوي چې هلته امام دا په جماعت باندې ودرېږي بس دی ځان پسې ورسوي. په عبادت کې موږ باید سستي نه وکړو. اوس له الله پاک توفیق راکړی دی اودس کولی سو، سنت کولی سو، لمونځ کولی سو، دا یو وخت وي. داسې وخت به راسي خدای نه خسته داسې مریضي به در باندې راسي چې د دوو رکعاتو نفلو تاب به بیا نه لرئ. نو دغه د ماپښین څلور رکعاتو سنت دا باید څونه په مینه باندې وسي، څونه په ښه طریقه باندې وسي، ځکه دا د تهجدو ثواب لري. او که موږ لمانځه نه کوو باید په ښه توګه یې وکړو چې د لمانځه حق خو ادا کړو. دومره اندازه خو باید وسي چې فرضیت خو زموږ د غاړې واوړي. چې سړی کله الله اکبر وایي که سنت یې که نفل یې دا لمونځ به پر تا لازم سو، نو بیا به یې ټول رعایت دونې کوي چې هغه ستا د غاړې چې د دې لمانځه کومه ذمه ده هغه خو واوړي. هغه هله اوړي چې ته د لمانځه د ارکانو د واجباتو د دې ټولو خیال وساتې.